الو محبت خانه ته راشه په لالا څه چل کېږي لالا دی سره بل رنګه دی و ته راشه یو وار زر راشه السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه خیر څه کیسه ده؟ زمری څه شو؟ بس دغې اچانک راواوښتې نه خبر څه په وسو دی غږ نه کوي بې ذاته مولي صاحب هغه چیر دی؟ حاجي صاحب هغه چیر دی؟ ایسل نه دی راغلی کلیواله؟ هغو سلام را سره نشته مړه څنګه بیا یاسین شریف هغه تر یاسین د ایسلی که نه دی ایسلی؟ یا یاسین زما نه و زده بیا مې ام پی 3 ورته ولګوله بیا هغه هم چارج کښته کلیواله ګسه راځي سله نه د کلیواله سل نه راځي هغه زموږ دادا پر مځکه سره دعوه وله لالا ورسره دعوه اوس د ګر کلي سلام نسته موږ د مهاجت لارې لالا نه ورېله کوله اوس ملاک هم نه راتلی زه ورلم دی نه راتلی پښې څنګه دې سل نه دي ورتړلي څه به خبره لاس پښې لاس یې ورسم کړه لاس یې ورسم کړه لاس یې ورسم کړه لاس یې ورسم کړه پښې یې ورسمې کړه پښې یې ورسمې کړه شریف خانه مرګ حق دی راځي خالي دا خبره زور راکوي چې سړي غم و شادي بې همسایهګانو بې ایزانو ته رژي تاسو دا رنګه کارونه کړي دي چې اوس نه عزیز د راځي نه همسایه د راځي دا خبره یې لکه چې دوی موږ نه راځي دا ګرد لالا له لاسه دا ګرده کول نن ګوره څوک پر مرګ باندې هم نه راځي دا چې اوس پښتانه یی متل دی یی د عزیز د هغه دی چې ماښام یې اور د ښکاراوي سهار یې کور د ښکاراوي سړي همسایهګان تر دغه ځایه پورې سړي له نه ورځي مړ یې په کور کې ورته پروت دی یو نه راځي یو کښېنی هلک ورته ناست دی د مړه دا درک ورته د سړي دا درک ورته ناست دا مړ دی که ژوندی دی دا دغه ځای ګران دی که نه دغه خو ګرانه نه ده دا ژوند ترېده خو ګران نه دی دغه شیان ګران دي په ژوند کې داسې اوس به دا زموږ مالیې والا ته ټلیفون وکړم ګرد به په یوه ټلیفانه باندې زه راوغواړم ګرد به دلې دا درې له راځي ولې موږ خو د خلکو ښه سلوک وکړې ښه رویه وکړې هغه ګرد هغه بیا تاسو په غم په شادي به ګرد کې درګډېږي درځي تاسو دا رنګه سلوک کړی دی پر یو پټ مځکه باندې تاسې ګرد کلی ناسلامه دی له ګرد کلي سره سلام نشته دا دی مړ درته پروت ملاکه نه راتلی ملاکه خو به نو راتلی نو ملاکه هغه به هم دغه رنګه کړي جنجالونه به ورسره کړي غالونه به ورسره کړي نو خود بیا د ملاکه نه درځي و ته اوس ځاړه مه خدای به خیر کړي اوس به خدای خیر کړي بس د جنازې او د هر شي بندوبست به انشاءالله که خدای کول اوس خدای به خیر